الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم ومعزز ومؤمنان ورونو، خادیانی برازي، غمونه و مرګونه به راځي، خو په ښادۍ کې او په غم کې د خپل خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې او سنت نظر انداز نه کړو، هغه د خپو د لاندې پیمار نه کړو، د هغې مخالف عمل ونه کړو. سنت طریقو باندې باید موږ او تاسې په ښادیانو او په غمونو کې عامل واوسېږو. زموږ ستاسې په ټولنو کې، زموږ ستاسې په چاپېریال کې یو د رسم رواج منکر او بدعاتو نه دا ده چې کله مړی دفن شي په سبا ورځ باندې سهار وختي د چای مخې سړي په اول نمبر کې قبر ته ځي، هلته یا دعا یا تلاوت یا یو بله کړنه کوي، او ښځې په دویم نمبر کې ځي. داسې ورځ د قبر د زیارت دپاره تعینول د الله عز وجل دین کې نه دی راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې صحابه وفات شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفن په سبا باندې د هغې قبر ته نه دی تللی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، صحابه کرام د دفن په سبا باندې د هغې قبر ته نه دي تلي. بې خلفای راشدین، عشره مبشره وهلم جره، داسې نور صحابه دوی وفات شوي دي، ولې په سبا د دفن باندې څوک د هغې قبر ته جمع شوي نه دي، نه سړي او نه ښځې. د دې وجې نه دا عمل بدعت دی، دا یو منکر دی، دا د الله نافرماني ده. خپلې زنانه خپل سړي باید د دې عمل نه موږ او تاسې وساتو چې دا کار ونه کړی شي. والله که چېرته دا د الله رضا وي او زموږ په دین کې دې وجود لرلی، د هر چا نه زیات زه ادیرې ته ډېر قریب یم. مقبره زما تر څنګ ده، د هر چا نه وړاندې به زه دې له مخکې تللی، نو زه به د هغې تر څنګ ناست وی او دعا او قرأت د قرآن به م کولی. خیر ته د صحیح عقیدې خلک د هر چا نه مخکې منډې وی، خو دې کې خیر نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې ایجاد د داسې یو کار وکړي زموږ په دین کې چې زموږ په دین کې نشته، دا عمل مردود دی. صاحب د ده باندې دغه عمل ویشتلی کېږي او د دې تپوس به د قیامت په ورځ باندې کېږي. بدعت هغه جرم دی چې دغه عمل باندې خو اجر او ثواب نه میلاویږي، خو الټی د قیامت په ورځ باندې الله رب العالمین پوښتنه کوي د بنده نه چې دا بدعت دې ولې کړی، دا رسم او رواج دې ولې کړی. د داسې رسمونو رواجونو مخه ونیسو، دې کې اشتراک ونه کړو، دې کې برخه وانخلو. او دا هغه څه دي چې د علماو مسؤلیت دی چې د ټولنې ته پیش کړي، او دا د ایمان والا وظیفه ده چې بیا په دغې دین د الله عز وجل باندې عمل وکړي او د بدعاتو او منکراتو رسمونو رواجونو ځینې لاس واخلي. زموږ مولا موږ کې سنت طریقې راوله، په موږ کې د پیغمبر مخالفتونه ختم کا، په موږ کې رسمونه رواجونه او بدعات ختم کا، زمون واړه او زاړه د الله د دین تابعدار وګرځوه، او د الله رب العالمین د کتاب عاملین او د رسول الله د سنتو عاملین وګرځوه. سو صفوفکم رحمکم الله.